بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله اسلام د زنانو د پاره د اعزاز دین دی. الحمدلله اسلام د زنانو د پاره د عزت دین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي فإن الجنة تحت رجليها، جنت د قدمونو لاندې ده. د چا د قدمونو لاندې ده؟ جنت د میندو د قدمونو لاندې ده. چا چې د مور احترام وکړي، چا چې د میندو احترام وکړي، د هغې د قدمونو لاندې جنت ده. الله تعالی ورته جنت ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده من كان له اختان او ابنتان فاحسن اليهما ما صحبتاه كنت انا وهو في الجنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې دوه خویندې یا دوه لوڼې د هغوی سره ښه وخت تېر کړه، په اخلاقو یې وخت تېر کړه، زه او هغه به په جنت کې یو. څنګه به په جنت کې یو؟ د دوو ګوتو اشاره یې وکړله چې داسې به نږدې یو بل سره په جنت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دینه فليتق الله نصف الباقي. چا چې واده وکړه د هغه نصف دین مکملیږي، بس باقی دی د تقوا اختیار کوي، باقی نصف دین کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو معلومیږي الام د مور په قدمونو کې جنت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې معلومیږي الاختان د خویندو سره په ښه اخلاق او په ښه چلند کولو کې جنت ده. ابنتان د لونو سره په ښه اخلاق او د هغوی احترام کولو کې جنت ده. او زوجه چا چې واده وکړو د هغه نصف دین مکملیږي. نصف دین د انسان دپاره غټه خبر ده. بس خوشحاله شئ تاسې ای د امت مسلمه خویندو، ای د امت مسلمه میندو، تاسې خوشحاله شئ. دا تاسې دپاره یو ځانګړی اعزاز دی، دا تاسې دپاره یو ځانګړی عظمت دی.